ستاسو کار ختم شو او زما کار شروع شو. ولې چې د تاش درې یکې زما په لاس راغلې، اوس به زه ګټم. بانو د ملک جلال انګور ده او ملک جلال کروڑپتی سړی دی. ملک صاحب، کریم خانه ته او ته بیا دلته څه راغلی؟ صرف دې وینا دپاره چې یو ورځ ما تا ته ویلي ملک صاحب چې عزت او ذلت د خدای په لاس کې دی، تا نه منله. کریم خانه، خیر ستا مطلب څه دی؟ صرف دا چې کم عزت باندې تا دومره ناز کولو هغه ما نن هیله منډی د کوټې نه راوړه. کریم خانه، نن نه شل کاله مخکې تا یو کنځل زما په کور کې ماته کړي او ستا د نننۍ خبرې بیا زما په سترګو کې وینه راوسته. زړه خو مې غواړي کریم خانه چې ژوندی دې په دې ځای کې غرق کړم. ښه به دا وي چې ته په حیا کې زما د دې کور نه بهر ځې. زه چې څه وایم هغه رښتیا دي ملک صاحب. دا دروغ دی کریم خانه. زما رابعه ما سره ده، زما په کور کې ما سره ده. رابعه، شکیلا، اوه نو زما لور دلته ده. صاحب، تا چې کومه کور کې کینولې ده هغه ستا نه، زما عزت دی. هغه زما لور شکیله ده. ته بکواس کې کریم خانه، دا دروغ دی. دا رښتیا دي ملک صاحب، ستا رابعه دا ده. ما ستاسو عزت په خاورو کې ګډ کړو. معامله کوي تاجي، معامله کوي. نن ملک جلال په خپله مړ شو، رابعه په خپله مړ شو. نن د ملک جلال شان و شوکت او د عزت اوچته شمله د خاورو سره خاورې شوه. زه خپل الفاظ واپس اخلم کلیم خانه، واپس اخلم. تا رښتیا ویلي چې عزت او ذلت ورکولو والا خدای دی کلیم خانه، خدای دی. خو مور پلار لم دا نه دی پکار چې د خپل اولاد سره دومره مینه وکړي او دومره نیازبین دې لوی کړي چې د خپل خاندان عزت سره لوبې کول شروع کړي. رابعې، کم داجي تا سره مینه کولی شي هماغه داجي تا له مرګ هم درکولی شي. زه به نن تا ژوندی پرېږدم، تا ژوندی پرېږدم. ملک صاحب، نن دا خبره په دې حویلی کې ده، سبا چې ټوله دنیا به خبر شي. شکر وباسه چې ستا عزت واپس رالو. پرېږده کریم خانه چې دا عزت نن هم دلته ختم کړم. د کم پښتون عزت چې د کور در شی نه بهر وځي، هغه عزت پاتې نه شي. عمر پیغور ته جوړ شي کریم خانه، پیغور ته جوړ شي. ډیډي، ډیډي، لورې، زما بچې، زما بچې، ډیډي، زما لورې. ما دلته نه بوځئ، نو زما واده په زوره باندې کوي. نه بچې، اوس به ستا واده په زور نه کېږي. اوس خو ته د خپل نیکه حویلی ته راورسېدې، ستا واده به ستا د مرضۍ مطابق کېږي. دا هر څه د سترګو بچې، اصل کې ستا شکل رابعې سره ملاویږي. هغه وګوره. دا څوک ده ډیډي؟ دا ستا مېرنۍ خور ده بچې چې زما په دې کور کې لویه شوې ده، خو نن یې زما عزت په خاورو کې میلاو کړو. راوړه نیک محمد هغه ټوپک. بس ته ملک صاحب، اوس تا کړخاني پرېږده. د ځوانۍ خبرې په بوډاتوب کې خوند نه کوي. اوس تا ضد پرېږده. ملک صاحب،
मां टोल उम्र तासु खिदमत करे दे मां पर जोन किस तासु नहीं सुनी दे गुफ्ती मलक साहब नन से तासु ते मिन्नत कोमा राबिया भी माफ के मलक साहब दाजी कसमा पदे कोर के साथ की नुसमा माने और भी माफ गई शकीला बचे स्ताप माडे हक दे बचे तम जमान मसाए कना तम जमा भी नहीं स्ताप खुले माफ कम बचे स्ताप खुले माफ कम बचे बचे वाह वाह हेलो दबावा बचिया मलक साहब का टेलीफोन वर का बाबा मलक साहब स्टाफ टेलीफोन हेलो मलक जलाल खबर को स्टाइंगोर बानो जमा पर कैद के दा दोस्त है सो के तो मलक साहब दिलावर खबर को दिलावर जब ताज जोन दे प्रेन तमा दिलावर ते मलक से माते पता खाया 10 लाख रुपए सबा जोड़ पुल तरह रसवा आओ इंगोर दे बोला ठीक सबा 2 बजे दौरजे हेलो 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 मलक सेब तो माता दिलावर पता हो गया ब्याह इसका भला उनकला था सबर का गुलशेरा बचे सबर का समाज तर के ननो खड़े दे गुलशेरा बचे ननो खड़े दे बानो दे हवेले इज्जत दे और जमाइन गोरदा और फलेन गोरबा जपख फला और दास्तास खरदे मलिक जलाल लूरे बाबा ना बचे ताजे जमाख पोकेना जमा zreke de पताना आकड़ी बचे तो जमाइन गोरवी वो जद खाने पर नशे के मस्तूम और दखपर में मखड़ोले बचे बाबा माँ माफ का बाबा बानो तमाम माफ का कसूरवार सेम बानो बाबा जमाल लुना चिरता दी स्तालुना आगे दी बच्चे वर्षा बच्चे वर्षा बच्चे तासो आओ जस्ता मोर बाने मां जब मर को पर कुटवाली की जमाना आओ जता जमाने डगर होता ना जुदा कड़े मालूरे तस्मा बचे लूरे और सस्ता मोरे मां मोरे चोसराने जुदानिशी मोरे चोसराने जुदानिशी कौसराने जुदाशी मोरे नुकरान गुस्ता सुबह बमणशी मोरे